بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. په دې هیله چې روغ او جوړ وای بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت کلي به مو پر تن وي. ملګرو په دې نوې ویډیو کې تاسو ته زه داسې طریقه ښایم چې د هغې په واسطه تاسو وکولی شئ خپل فیسبوک ته مو د رجسټریشن یا د فیسبوک د ثبت کولو لپاره یو آی ډي کارت جوړ کړئ. یعنی د هغې په واسطه تاسو کولی شئ خپل فیسبوک ثبت کړئ. نو دا چې څنګه کولی شو چې د فیسبوک لپاره یو آی ډي کارت جوړ کړو، نو مهرباني وکړئ همدا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. خو یادونه کوم که مو چېرته زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ نجیب الله زیرک چینل سرچ کړئ او د پیدا کولو وروسته په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او د سبسکرایب تر څنګ ځای نښان باندې هم کلیک کړئ او حالا انتخاب کړئ تر څو هره نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو لومړی خبر درکړئ. نو ملګرو سره راځو د عملي کار په طرف چې څنګه کولی شو. راځو ملګرو په یو براوزر باندې کلیک کوو. نو زه راځم دلته ګوګل نه ګټه اخلم، ګوګل باندې کلیک کوم او راځم دلته په سرچ کې ورته لیکم چې فنجاکی ډاټ کام فنجاکی ډاټ کام. نو سرچ کوم تاسو ملګرو ولیدل چې ویب سایټ خلاص شو. نو اوس راځم زه فیسبوک کارت باندې کلیک کوم. دلته مختلف کارتونه تاسو کولی شئ هر څه لپاره یو کارت جوړ کړئ. خو زه غواړم چې فیسبوک ته یو کارت جوړ کړم. نو که چېرته فیسبوک ته کارت جوړول غواړئ، تاسو به فیسبوک باندې کلیک کړئ. له هغې وروسته دلته تاسو د فیسبوک آیکن ګورئ. په دې آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ او د کلیک کولو وروسته تاسو بیا په دې باندې توانیږئ چې فیسبوک ته لاړ شئ او د ستاسو فیسبوک انځور فنجاکی ډاټ کام راواخلي او تاسو ته د هغې له طریقه کار جوړ کړي. زه په فیسبوک باندې کلیک کوم. نو اوس فنجاکی ډاټ کام فیسبوک زما اکاونټ ته ځي. نو له هغې د اکاونټ نه انځور اخلي او تر څو زما د فیسبوک لپاره یو فیسبوک آی ډي کارت جوړ کړي. نو انتظار کوو چې څه کېږي، ګورو. نو دغه ملګرو زه کلوز کوم، نه غواړم چې شیر کړم بلکې زه انځور جنریټ کوم او بیا یې له هغې وروسته ثبت کوم. نو زه یو ځل راځم په دې نشان باندې کلیک کوم. دلته کلیک کوم، فیسبوک آی ډي کارت ورته انتخابوم. دا چې ملګرو دلته بعضې اعلانات راځي، دغه زه سټاپ کوم. ناٹ انټرسټډ. خو نو ملګرو په فیسبوک آی ډي کارت باندې زه کلیک کوم. فیسبوک آی ډي کارت به ماته څنګه شي رابشي. له هغې وروسته ملګرو فیسبوک آیکن باندې کلیک کوم تر څو زما فیسبوک آی ډي ته کنټاکټینګ کېږي. خو نو ملګرو د فیسبوک د کلیک کولو وروسته فنجاکی ډاټ کام زما فیسبوک اکاونټ ته کنیکټ شو. فیسبوک اکاونټ سره کنیکټ شو. د هغې وروسته زما انځور یې راواخیسته او زما په انځور یې زما لپاره یو فیسبوک آی ډي جوړه کړه. نو له هغې وروسته تاسو کولی شئ همدغه انځور د سیو بټن په واسطه خپل موبایل کې څنګه کوئ ثبت یې کړئ او له هغې وروسته یا د سیو نه وروسته تاسو داسې هم کولی شئ چې انځور خلاص کړئ، له وروسته په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او تاسو لپاره انځور څنګه شي ډاونلوډ شي. ما مخکې هم ډاونلوډ کړی دی، اوس بیا یو ځل میسج راکړو. نو که مو چېرته ویډیو خوښه شوه، مهرباني وکړئ ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو د دې لارې د فیسبوک، انټرنیټ، همدارنګه د موبایل او د کمپیوټر ساینس اړوند ټول درسونه